نن راغلی یو د بارګینو آخري سرحد او میدان ته مخامخ او دا ایمرجنسي حالت دپاره دی ایمرجنسي دا بټن وبه سر په سکرین باندې موږ ته داسې ښکاري لکه 22 کلن هلک تا ته به 200 مرات په کوته وي صبر صاحب او دا 4.5 روپۍ قیمت لري ګیمینګ والا چوکۍ ده د دې کمال څه دی ورځ کې یو سیټ کېږي یو سیټ کې چې دی یو دانه 2 نفره یو 3 نفره او 2 دانه یو نفره دا چې 2 نفره راځي 2 نفره د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کله مات مشه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه اوس نو چکچک دپاره څوک نشته هغه چکچک یې وخپله وکړم د دې قیمتونه دی کې کوریایي راځي د کوریایي ویزه په 8000 روپۍ دی او دا په 8000 روپۍ دی کابلي حساب هغه په 15000 روپۍ دی هغه په 15000 دی د ګاونډي هیوادونو نه پاکستان ایران تاجکستان دې ځای نه راتلل 4 کاله مې شاګردي کړې او دا 3 کال د کاریګرۍ او دغه دوکان جوړ کړی دی په لکونو افغانۍ پکې مصرف کړي دي او جی لا پکې چا راوته نشته دی لکه موبایل هفته کې یو دانه موبایل ماتي هفته کې یو موبایل ماتومه دا چې شی دی سم یې ستړی کړم دې سره لا سپیډ هم زیاتېږي ګوره ورته اوس ښه مربوط ته پاکستان ولې مربوط د زما هیواد دی خو په زوره چې اوس هغوی نیولی دی بېرته ترې ناخلو مه ورته او اضافي پیسې مه اخله پیس میس ورته موږ برابرو ښه صحت په دې جوړېږي ښه صحت په خوراکونو جوړېږي نه جوړېږي اوبه ډېرې اوس که په دې جوړېږي اوس په نو باندې چې د صحت جوړېږي دا جوړېږي دا نو پرون غرمه موږ شروع کړي دي د نن مازدیګر ته انشاءالله تکمیل کېږي یو دانه او 2 دانې 2 دانې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو مهراب ګل مخلص ما د خپل ګران ملګري مجاهد مخلص سره یو ځای نن راغلی یو د بارګینو آخري سرحد او میدان ته مخامخ دلته یو بازار لګېدلی دی ډېر جالب شیان پکې خرڅېږي او جوړېږي یو څه چې ما ولیدل هغه دا دی چې یو وخت به کوچونه فرنیچرې او همدارنګه دغه چوکیګانې چې دي د نورو هیوادونو نه راتلل اوس لله الحمد په افغانستان کې جوړېږي او په دغه ننګرهار کې جوړېږي او هغه کارمندان چې په دغو کې کار کوي خپله د ننګرهار دي نو ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې په وطن کې دغسې ځوانان لرو کار کوي او پرهنره دي دا ډېره ښه خبره ده د دې ترڅنګ یو څه چې زما لپاره ډېر جالب و هغه دا دي رنګارنګ ماشینونه دلته د ورزش لپاره یوه خبره که غواړئ چې صحت مو روغ پاتې شي او صحتمند پاتې شي نو خپل صحت ته ډېر پام وکړئ صحت په دغه شیانو جوړېږي او په غذا جوړېږي غذا هغه څه وخورئ چې ډاکټران یې ورته وایي هغه څه وخورئ چې خپله پرې پوهېږي چې دا زما صحت ته ګټه رسوي زه وایم که چېرته د جنسینګو پر ځای باندې یا د انرجیانو پر ځای باندې موږ او تاسې د وطن میوه استعمال کړو څومره به زموږ وجود ته یې ګټه رسولې وي او که د بل ځای د تولید پر ځای باندې د خپل هیواد تولید استعمال کړو ګټه به په افغانستان کې پاتې شي نو زما یو هیوادوال زما یو ورور به هغه ګټه ترلاسه کړي بیرته به په افغانستان کې بیرته مصرف کړي زموږ او ستاسې د ژوند دغه پایه چې دا همدغسې به روانه وي نو هڅه وکړئ چې د ژوند په ټولو اړتیاوو کې هغه څه استعمال کړئ چې موږ او تاسې په افغانستان کې جوړو که څه هم دغه شیان به زه پوهېږم چې د خارج نه راغلي اوسي یا د بل ځای نه به راغلي خو ډېره ښه خبره دا ده چې بیا اوس تیار په افغانستان کې دي که دغه موږ او تاسې استعمال کړو یو به مو صحت ښه شوی وي ورزش به مو کړی او د دې ترڅنګ دغه هیوادوال چې هلته سرمایه ګزاري کړې ده او دغه دوکان یې جوړ کړی دی په لکونو افغانۍ پکې مصرف کړي دي دیو دپاره به یو څه دوکانداري وشي او کار یې وشي نو ښه خبره ده چې دې خواته ورشو او خبرې اترې ورسره وکړو تاسې راځئ درنو ملګرو مجاهد خان ته راځه درنو ملګرو دا هغه ماشینونه دي چې بېلابېل ورزشونه کېږي پکې السلام علیکم ورور خاص دی ته په خیر علي ښه جوړې نوم مبارک دی حنیف الله حنیف الله د کوم ځای ننګرهار ولایت ننګرهار کې د کوم ځای خوږیاڼو خوږیاڼو یې د ښایسته وطن خو دی د خوږیاڼو هغه کله پخېږي رومیان والله که خبرم پته والله که خبره دیکان خو نه نه دونه خو خبرېږي خوږیاڼو رومیان چې دي په ټول افغانستان کې نوم لري نو خو لري خو نه یم خو تقریبا چې 3 میاشتې که 4 میاشتې وروسته پخېږي ډېره مننه ځوانه خدای دې آباد او سلامت لره څنګه راغلی چیرې اخیستل کې څنګه دغلته ماشین د ورور سره پوښتنه وکړم چې په څه حساب په څه ریټ دي څه کیفیت لري څه نه کوم جنس ده د کوم ولایت د کوم هغه نه راغلی کوم هیواد دي مستعمل دي نوي دي دغې په اړه پوښتنه مې ترې کوله څه معلومات یې واخیستل بس څه معلومات اخیستل خو ستاسو را دی ښه زه به معلومات ترې نه والم زه به دا یو ماشین لږ وچلوم که دې خوښوي صحیح دی اجازه ده نو ډېره مننه درنو ملګرو
2 ساعته شو چې روان یم خو زیاته نه رسېږم دې پلچک نه وانه وختلم دا چې شی دی سم یې ستړی کړم دې سره لا سپیډ هم زیاتېږي ګوره ورته اوس ښه دې باندې ولا الله مجاهده کنټرول یې که راشه کنټرول دی کوم یو چابي چې لري کې بیا څه کېږي ودرېږه حاجي صاحب ودرېږه کومه دی کم شو مړه موږ ته دا خو څومره روان دی که نه 2 ساعته مزل مې وکړو خو بیا هم زیاته ونه رسېدم اخر عمل دی کته کړم سلام سلام شیخې سلام علیکم جوړي ته خو دې لاندې منزل ته راکته شوی وزر څنګه یې الحمدلله خیر جوړ نوم مبارک دی شریعت کشمنډه ښه شریعت څنګه یې ورور الحمدلله ژوند تاریخي خلاص زما مې کرا کلک شان دي ښه ما خو ډېرې منډې ووالې او بیا هم زیاته ونه رسېد دا څه کیسه وه دا سپورټ دپاره دی که نه ښه مالکه ما په خوب کې منډې والې دا د خوب منډې وې که رښتیا و دا رښتیا دی رښتیا دی رښتیا و رښتیا منډه ښه دا د ورزش ماشینونه دي او دا قیمت څو لري دا شی دا کېږي 13,000 هم شته 15,000 هم شته 25,000 هم شته او ټول کې قیمتي اوس کم یو دی دا غټ ماشین دی دا کم یو دی دا ماشین تر ځه کلپونو کې استعمالېږي کلپونو کې استعمالېږي هلا دا کلپونو کې استعمالېږي دا غټ دی دا خو زما موټر غوندې دی 200 کیلو وزن وړي دا 200 کیلو وزن وړي چېرته وړي کابل پر وړي چاغ نری هر رقمي ها داسې وی مالک موټر دی وزن وړي ها د وزن برداشت لري معنا دی دا دی مالک وی چې دا وزن وړي دلته ورته بار کوي چې کابل ته ورسو دا نور خپل وړي بلکې ټکنالوژي ترقی کړې دا او دا چی دی دا هم دی دا په سو دی دا غټ ماشین دی دا 15,000 دا کی 15,000 دا کی 15,000 100 روپۍ شو 80,000 او که څوک راشي دواړه په 15,000 راکړه بیا به څنګه شي نکی نه کېږي لنډ ځواب دی اخري به په څو راکړي زیاده نه اخري دی فاینل خبره فاینل خبره او دې کې ارزانه کوم دی ټول نه ارزانه ارزانه دا دی ټول نه ارزانه دا دی تر دا په څو دی دا 12,000 روپۍ دا نو ارزانه شو 12,000 دی فل آپشن وایي خې ډېر حرکت بیل لري مساج بیل لري مونډه بیل لري او درې آپشن لري دا منډه څو پورې وي 160 160 د موټر منډه نه د درنو ملګرو 160 دا د غو منډه ده د انسانانو تر ازه د سلګراشه ازما ماشين کوم یو دا ته دا بیا ونی سې زه بیا منډه وام دي خو ما د خوند راکو یاره سٹارټ بٹن هوا ته ماته پرې ته نه پوي دا غلي دا ته ماته نه پرې دي کنه نه شیخ یو څل شپته کې بیا روان دي خزه کنه نه رو لاړ تیز مزه دا دی سپیډ می سو واره خبري 15.55 څونه وخت به چلوم صاحب نظر ولا تیز شو شي کم کا حالا کم کا وای کم ولی دې چلوي شم کنه شم حقیقي زه کنه دې میاشتې تر وروسته زه خشم او وروسته پورې حقیقي ان شاء الله جالب دا لکه خوب کې چې منډي وی چې نه ښکاري څنګه وای رښتیا وای ته خبرې وکړه زه به ورزش وکړم زه ماشین ما خو مې ورې کړو نو مهم دی وای الله کنټرول شه کوئی کلام کو خو هغه ما جواب دې ما دې څه دی سم خولې کړم په جمی کې را باندې خولې را وسدي ته بیا راکته شه اول منزل تراش دغه سایکل دی ورزش سایکل خدا ورزش سایکل دي تاسو راځي درنو ملګرو دا ورزش سایکل مو ګوردا سایکل څنګه کیږي دا وخیجه الله دلته وخیجم او وخیجه صبر مې دا وخیجه دا څه پر باندې مله مخکې دا تاسو او هو دا بل او راوړه مې کراوړه دی خو بیا ملګری و چې تا غږ نه اورو څنګه دی چې ودرېږي دلته بلاس دې کا بریک کمل ده بریک خپل دلته سختي کې نرمي ښه بریک چیرې اوس بریک خو خپل بریک وخه بریک دی وخلې قرار ودرېږي خلاص ها کومه خته د سوګ راغ یو د بریک نیول کی کومه سي نیول کی قرار الله کسړ کې نه بریک شو ها بیا ودرېږي ها خړې وې زه خو سرچا پر روانه مکنه دی خو راشه کنه ریورس ګرمي لګولې لکه چی سیده کو سید او صحیح شو کوم یو صحیح شو کیته کینه تو کینا ها اوس د لاس د کیدا ځه حرکت وکوس دل اول دا خو نه کیږي کنه سخت دی او سکړه اسانه کا دا آسان دی دا دغه چې اسانه کا سړی اوس څنګه شو او صحیح شو صحیح شو
یعنی زه چې سهار راشم مازدیګر پورې دا درته داسې هغه کوم که نه داسې درته دا وچلوم 100 روپۍ دې اړي راکړې راته تو ما ته راکړه زه تا ته ولې درکوم دړي داسې حیرانې راته وکړه علاج تا ته ولې پیسې درکوم سپورټ دی که نه کلب ته چې تو پیسې ورکوې که هغه پیسې در کلب ته درکوي بیخي څه منه همدلته هر راځه شي ته زما ګټه نه هلته نه ورځم کلب کې زما څه کار دی داسې نه ده همداسې ده ښه دا اوس ما ته په څو راکړې ته راځه لږ داسې یو ښه ماشین ته ورشو دا 8.5 شپږ نیم زره دا 8.5 زره ښه غوندې ماشین کوم دی ښه غوندې ماشین خواته نه ده ورشا خواته نه ده ورشا او ډېر ګټم دی که نه څه ته مات نه کوم نه ماتېږي زه دا ماتېدو نه دی مخکې ته وکړه مخکې اوس کومه څه روان ریورس دی ریورس دی دوز تورخم په لور روانه مخکې ځه کومه د شاته خطر نه همدلته ولاړ یم تریسکا اوس صحیح شو او دا ده ها دلته د ګوشکیو ځایونه او دا ګوشکي ځایونه دلته سختېږي نرمېږي دلته موبایل کې د نعتونه ورکه ترانې اوري اوره خادل ده او ښه ډېر ښه دی او د دې قیمت دې څو ویلې د دې قیمت 11,000 روپۍ 11,000 ما ته یو په ارزانه رانه کې دا والا دا ریټونه دي په څو به راکړې راته 11,000 په 650 افغانۍ راکې کم نه کېږي یو خبره یوه خبره ښه مونږ وایو په شیانو یوه خبره ده ته راشه سایکل والو هسې هم د تیلو پیسې خو نه شو برابرولی دفتر ته چې راځو اوس په سایکلو به راځو د خیره کم یو غټ سایکل کم یو دی دا دی اله ته راشه زما د موټر ټایرونه دې کې وراچولي دي تاسو پلاستیکي دي که اصلي دي دا پلاستیکي دي که اصلي دي څنګه چل دی زمونږ د موټر ټایرونه اغلا کړي دي کې اچولي دلته وګوره او دا اوس ځي څنګه پډل موږ نه دي اچولي پډل اوس موږ دا نوې راوړي دي پډلونه موږ نه دي اچولي پډلونه دلته دي پیډلونه چیرته دي پډلونه دلته دي موږ نه دي اچولي دا مال اوس رسېدلی خو د دې قیمت څو دی د قیمت 6,000 روپۍ 6,000 او د دې یو شی دی درې وړ کې چلی والی هر کومه چاله درې دلته دي 6,000 روپۍ دانه ده 6,000 دانه ده نو ولې دې ته پیډلونه نه اچول چې اوس مې چک کړی نه اوس موږ نوې راوړي دي او اوس ګار شوی نه و چې اوس واچو زمون کیمرامین چې وایي چې دا څومره وزن وړی شي فقط لکه ټیلر شي او کنه نه مړه ته وزن نه دی 100 کیلو پورې وزن وړي سایکل ښه سایکل دي 100 کیلو پورې وزن وړي ها دا سیده کور چلا ونه غوړي تر راځه دلته دا چې دا کوم سایکل دي کنه دا کوم ځای پورې تللی شي دا دلته کور کې د ورزش کوه خاصه دا اوسپنې والا دی هغه چې دی وکړو هغه بیا ها او بل دی هغه دا ورزش لپاره دی دا ورزش لپاره دی ها ډېر ښه دی ماشاءالله یا دا نه باخلو خو چې کوم باندې وسه ورسیږي 3,000 والا به کوم یو نشته دی 3,000 والا شته کوم دغه دی نه دا خو نه علم ولې دومره غټ راته واده غټ او دا څنګه دی دا هغه ماشین دی دا په څو دی دا 11,000 دا په 11,000 ډېر ګران دي کنه یار زما د وسې نه پورته خبرې دي څومره ښه دي ماشاءالله دا څه دی دا خټي حرکت دی خټي حرکت دی یلا خدای خیر یو کې کله یو کې خدو دي دا دوی مالک یې هو ته دواړه یو دي دا خپل بند څنګه بند کوم مخ شه دا خپل بند وی ښه دسي ته خو ما تړې کنه پوس باندې دی وتاړه ما ټیټي کې وځي درنو ملګرو تاسو به ډېر لیدلی چې په پړو تړل کېږي خو دلته خلک په اوسپنو تړي دا وګورئ خو څنګه وکړم صحیح ده داسې دا څه شی دی دا ځګي ګوټي جګېږي او ټیټېږي دا خېټي موږ به بل کار نه لرو نو ورزش د پاره دی ورزش به کوي کنه نو ورزش ولې خاص صحت به جوړی کنه ښه صحت په دې جوړېږي او خاص صحت د پاره صحت په خوراکونو جوړېږي نه جوړیږي او بډې اوس په دې جوړېږي ورزش دی وکړو اوسپنو باندې چې صحت جوړېږي دا جوړیږي یا الله ولا خو خو کوي وجل ډېر زبردست شی دا چې نواب خان دلته راولو نواب خان اوس څه کوي افغان ولا نو افغان خدي نواب خان خدای کنه زه خنه یم یعنی نه ولې ها هله کوم مجاهد دا ډېر خون کوي ولا ها ډېر مننه شریعت خان الله تعالی دې ونازو راشه یو غاړ ماشین خپل ته میخه ده کنه زما خبرونه دغل دی لګوا او دلته نه ګوشکی ورکه دیږي کې او بیا دلته اوره او خپل ورزش دیم کو دوه غټي پکې کنه دا خو د اخو د پاره خدي ولا چې کور کې دی خې نه دا کلپونو کې استعمالېږي کلپونو کې استعمالېږي او دا په څو کېږي یو دانه دا 15 دي جره هغه دا یو شی دی دا خو غټ غټ ښکاري کنه یو شی دی ماشاءالله ولا چې ډېر غټ شی دی ښه دا خو لکه موټر سایکل هغه هم لري ګیرونه هم لري دا دی
دلته تلویزیون لګي تلویزیون لګیږي که نه تلویزیونان دي او دا ایمرجنسي حالت دپاره دی دا emergency دي. ایمرجنسي دا بټن ووه بس هر څه جام کېږي ښه او دا څه شی دی دا نور حرکتونه کوي. مونږ نه دا څه شی دی هغه بیا نه کوي حرکت کوي. ها ولا جاني زه به کښېنم ورته حمد الله قوم باقي سيدنا نه صحیح دی ما سره دی ځه ما یک تو نیسه ها دا ده پنځه ویشت حرکته پکې وایي پنځه شرکت ده تا خو ډېر وزن دی که دا څه شي ته هم وشته کنه دا کمیږي نو تا ما ته نه کتل چې وزنونه دومره جګور کړی و ملتان شاه ته څنګه یې ورور الحمدلله چیس کې مهرباني چې در باندې کوم خو تا لږ راکم که کمیږي حال دا دا خو ډېر دروند دی که نه هغه پر ګرام دي نه اوس به مې څومره صحت ښه شوی دا خو ورزش مې وکړو که نه اوس ویني غوړواله دي کم شوی دي ان شاء څونه الله به کم شوی 10% 10% کم شو او دا خو به غټ کار دی که نه ګرام دا اوس چې دا ډانګې په موږ راوګزار نه شي بله لانجه به وي ځه کنه ځه څه شی وکړم سي سینی حرکت دی دا ښه دا داسې کړم سینی حرکت دی سینی دا داسې او اوهو راشه که ته ودرېږې دا دومره کلک دی چې نه دا اصل کې دا ماشین خراب دی نه ماشین خراب نه دي نه باور دی چې دا ماشین خراب دی ماشین وزن ډیر دی او وزن پلاستیک ډېر پلاستیکونو کې تاو دی ښه پلاستیکونو کې تاو دی کورتۍ وباسه او یو خو مې په وزنونو ووژنې او بل مې په یخنۍ ووژنې بیا نه ګرمي ونمي نشته دی احمد وای ګرمي دي کیږي یا رښتیا وزن مې کم شو ځان ته داسې هغه غوندې معلوم شو سپک شو او لږ شان د وجود سپک شو وزن مې کم شوی څو کیلو به کم شوی یم وزې دومره ورزشونو سره یاره یو شپږ کیلو خو به کم شوی یم انشاءالله ډېر ها ښه ډېره مننه ته راځه شریعت خانه درنو ملګرو زه ټوکې ټقالې دغه ځوان سره کوم ډېر طبیعتي انسان دی او یوه خبره ته وکړم هغه دا ده چې که غواړو چې ښه صحت ولرو او یوازینۍ لاره بیا دا ده چې په خوړو کې غذاګانو کې هغه غذاوې انتخاب کړو چې کم پاک وي سوتره وي او د دې ترڅنګ د پټیو سبزیجات به ډېر وخورو ځکه سبزیجاتو کې هر څه شته دی ویټامینونه ټول پکې دي او د دې ترڅنګ ورزش بیا د صحت ضامن دی که غواړئ چې صحت مو پر ځای پاتې شي او صحت مو ښه وي نو ورزش ته مخه وکړئ تاسې وګورئ دغه ورزشکاران زموږ د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي د محمد نبي ساخیل نه راواخلئ محمد نبي ساخیل په سکرین باندې موږ ته داسې ښکاري لکه 22 کلن هلک خو که د دې عمر ته تاسې تم شئ نو 40 کاله دوی خپله وایي چې زما دومره عمر دی شاید چې له دې هم پورته وي خو هغه کله هم دا فکر نه دی کړی چې زه ستړی یم او یا هم بل ځوان د ما نه مخکې شي په منډه کې او یا په کم کار کې د هغه شپږیزې د هغه رننګ او یا هم فیلډینګ تاسې به کتلی وي یوازینی برکت یې دا دی چې هغه ورزش کوي او د سپورټ سره نږدې پاتې دی درنو ملګرو زه خو به هڅه کومه چې ورزش وکړم خو تاسې هم هڅه وکړئ تر څو صحت مو سالم پاتې شي دا مې لرې کو دا څه و چابي دي دا لرګه ماشین هیڅ نو درنو ملګرو دغه سامانونه د هوایي میدان ته مخامخ دغلته خرڅېږي دغه شریعت خان مسؤل دی او هغه نمبر دی چې تاسو ته ښکاري نو انشاءالله تبارک چیرته ستاسې په کار یو غواړئ چې دغه سامان ترلاسه کړئ راشئ او زما په نوم به هم در سره ډېره ګزاره وکړي دغسې به وي که نه درنو ملګرو راسره پاتې شئ مخکې ورځو نور څه هم در باندې ګورو راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی دغه بازار بلې څنډې ته راغلو په بله څنډه کې بیا موږ ولیدل چې دفتري چوکیګانې دي او همدارنګه دا څه دي کوچونه دي یا صوفې دي ما ته یاد و ماسې ستا د خولې اورېدل غوښتل که نه ډېره مننه کور دې ودان درنو ملګرو راغلي یو چې نن د دې بازار هم وګورو او دا وګورو چې دا د کوم ځای نه راځي او کوم یو پکې ښه دي او ریټونه یې څه دي قیمتونه یې څه دي او که برابرۍ یې وخوړ نو یو کوچ د خپل دفتر دپاره به هم یوسو سلام ستړی مو شه په خیر راغلی وعلیکم السلام خیر جوړه بخیر ورو ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې احمد خان احمد خان د کوم ځای ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالي ښه د خوږیاڼو یې او خوږیاڼو کې د کوم ځای وزیر ټاټنګ وزیر ټاټنګ یې ښه ښه کله کله شیرزاد ته چکر ته ځې که نه هره جمعه هره جمعه ځې ښه ښه څنګه دی کار روزګار څنګه دی ژوند څنګه روان الحمدلله بس دا ماله پر خو ښه ده ښه دی او شکر الله نه ډېر راضي یو څه شی ډېر خرڅېږي دلته بس دا څه پراته دي دا ټول هر څه ښه خرڅېږي ودرېږي کوم شاید دلته پروت ده د بازار وړ ښه ته راته دغه چوکۍ په اړه لږ خبرې کوو دا چوکۍ په څو ده دا دې چوکۍ قیمت 3000 روپۍ دی
3,000 او 3,000 افغانۍ او 3000 افغانۍ او ما دپاره په څو ده تا ته به 200 مرات په 2300 ورته حساب او دا دا 4,500 روپۍ قیمت لري ګیمینګ والا چوکۍ ده د دې کمال څه شی دی صبر ډېر کمال لري ها یو خو راحت ده تا هر یو په خپل لاس کې سیستم لري دا چې کېږي راکته کېږي او ها. کوم ځای کې ستا لاس راحت دی په هغه ځای ها. کې درېږي خپله ها او او بل سیټ شاته او مخکې ها زما موټر دې را یاد کو بس ها. سیټ ته وګوره هماغه ها هماغسې دی سیسټم کې ده ښه او دا شاته څه شی دی دا دا بیا د رشګاو د هغه لپاره دی هرشګاو دپاره دي نو ورځ موږ خپرونو دپاره هم ښه دي چې دوه مېلمانه یو خوا ته ناست یو دې خوا ده په دې کې کار ورته و. ډېر ښایسته به راشي زه یم دا چوکۍ ترازه ورو راځه دې خوا ته راشه او دا چوکۍ څنګه ده دا دا بیا ساده چوکۍ دی ښې دي دا په څو ده د دې قیمت دا 200 روپۍ ما ته په څو ده دا لپاره 2000 2000 صرف 200 روپۍ بیخي نور پوښتنه نه کوم چې ما دپاره څو ځکه هغه 200 روپۍ الریډي تا د زړه نه ماته ایستې دي که نه دا 200 ستا د مېلمستوب په خاطر مراتب کې او که وایې نه خلم بیا مېلمستوب نه کوې ولې نه بیا چی کې بس ته څه وایې اوس خو ټیم د ډوډۍ نه ده نه ټیم پکې چا راوستی خو چې را دې وړه بیا انکار نه کوو ښه ډېره مننه راځه سپو ته لږ ورشو داسې ورځو ته راځه درنو ملګرو دفترونه کلرې او چوکیګانې مو در سره نه وي نو ښه غټ دوکان دی او رنګارنګ چوکیګانې پکې پراته دي او دا سوپې دي ته راشه که نه کښېنه څومره ښایسته دی دا کښېنه راځه دلته کښېنه دا په څو دي د دې سیټ دا په شوي لرګي کې جوړ دی دا په 18000 روپۍ سیټ ده دا په 18,000 دی او څو کسانو دپاره کار لپاره سیونه پر دې لپاره ده دوه دا دی درې دا دی پنځه یو هغه یو دا او او دې سره هغه میزونه نشته میزونه هم شته ده میزونه شته. میزونه شاته هلته ایښي دي هغه سره په 14,000 او 8000 ما ویل کنه چې 2000 روپۍ ته ماته مراد کې او دا شاته سیټونه په څو دي کوم یو دا سیټونه چې دي دا بیا ارزانه دي دا په څو دي دې کې بیا شته 4000 هم شته 14500 هم شته ها او 15000 هر رقم تاسو وګورئ جوړول دا په څو دی دا سیټ به تاسو کوم ستاسو لپاره 14500 دا لسنیم زره دا چې دا جوړیږي دا موږ خپل شاته کارخانه لرو دلته او ورتلې شو ول هلته نه سوردلای هلته هم بیا ولاړ شو دا په 16 زره دی ویلي او 14500 د لسنیم زره او ما د پاره دی 1000 بس تاسو کنه نو راځي بس تا خاطر به ان شاء الله ني دسی دی ویلي ښه او جوس ماشين په څو دی جوس ماشين ستاسو د دې په 1200 روپۍ او ارزانه کوم یو دی او ارزان ټول دغه یو جنس پاتې دی اوس سیزن تیر ده ښه او سیزن د بیا نور جنسونه او دا تنور په څو دی دا اوانګ ده اوانګ چشته وي دې کې سی جی پخې یا او کې الوګان پکې پخېږي الوګان پکې ګرميږي څنګه ګرميږي دی کی برکی ده کنه د داش دنه کې خودل کېږي او ها به چی کی بس بار کې سویچ ورکو ان شاء الله ښه او که خراب شي بیا جوړول چیرته کیږي بیرته بس جوړیږي دلته بیرته ان شاء الله ښه او مالکوي چې کله خراب شي استیو غرزو دا خو فکر کوم چې دوه نفرې دي دا یو ډاکټر راوړو چې دا سماته جوړ کړي په مینخانه کې مزه کمونیس ښه دغه په خاطر مرته غواړي جوړ کړي ښه دا په څو دی جوړ کړی دا سیټ مرته جوړ کړی دا په 9000 روپۍ باندې 9000 او څو کسان د کار کوي 2 سلور شپږ اته ایسو ونه پر اونیم ونیم یا ته نه برکنه ښه نو ونیم په معنا تاسو پوهیږئ که چېرته کسان وایي لږ شانتې سي عمر داسې څومره ځای نه پرې راوړه ځای په نظم ورته بالکل نو تاسو راځئ درنو ملګرو هر شی میزونه هلته دي بالکل تاسو راځئ دفتر دپاره خو هغه شو ومو کتل راشه سټیج هم درته پیدا کړی دی درنو ملګرو ما دا وګورئ داسې راشئ دغلته ودرېږم ته راشه دغلته راشه ښه ښه یو بیت ویم پکې د وخت د فنکارانو غرور هېڅکله مات مه شه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه اوس نو چکچکو دپاره څوک نشته هغه چکچک یې خپله وکړم ډېره مننه دا هغه په څو دی سټیج دې قیمت دا 1100 روپۍ 1100 افغانۍ 1100 افغانۍ ښه دی ارزانه اوس د تختو لارې باندې سره تختې لګ شاټ راځي تختې قیمت سوي دي ښه او دا انوارې په څو ده انوارې دا دفتري المارۍ ده دې قیمت 3.5 درنیم زره او دې کې څه دي دې کې تخته لګېدلې لاساني تخته لګېدلې او درنیم ما دپاره خو ګزارش شته پکې وانا ستا دپاره ټول دوکان انشاءالله ستا په خدمت کې ده ډېره مننه کور ودان ته راځه دلته نور څه مې ولیدل دا څه شی دی
دا سپنجونه دي سپنجونه دي او ډبل بیډ دي ډبل بیډ لپاره د دې double قیمتونه څو دي د دې قیمتونه د کې کوریایي راځي د کوریایي ویزه په 8000 روپۍ دي او دا په څو دي؟ 8000 روپۍ دي کابلي سب هغه په 15000 روپۍ دي هغه په 15 دي او دا کابلي ولې ارزانه دي خیر خو هغه د کوالټي صحیح نه ده. داسې مو وایو د کوالټي صحیح نه ده ځکه دا په ټیکسونه پې نه راځي د وطن شی دی او دلته چې اخلي هم دا او کوالټي ورته هماغه د وطن نه هغه ته هېڅ کله هم کم مه وایه صحیح ان شاء الله هغه په څو دی هغه په 15000 15,000 وجه څه ده ولې دا ارزانه دي هغه دا ګران دي هغه ارزانه دي او په دې باندې ټیکس راځي د لارې مصرف راځي او هغه خپل وطن تولید ده خپل وطن تولید دی یوازینۍ وجه یې همدا ده یوازینۍ وجه همدا او نور فرق هم لري ان شاء نه الله ان شاء الله جنس په له دې نه هم هغه بیا ښه دي ښه دي که نه او دا دي تاسې راشئ درنو ملګرو دا وګورئ ښه شکر الحمدلله په خپل وطن کې هر څه لرو او ته لږ ورته زه یې لکه چې وی ګوري درنو ملګرو دا زموږ او ستاسې په کابل کې جوړېږي وګورئ تاسو به اندازه لګېږي چې څومره نرم دي او څومره سکون بخشه دي او دا وګورئ دا هم بس دا هم د وطن تولید دی او دا هم د وطن تولید دی زنده ښه تا جوړه کړې ده ډېره مننه او دا څه شی دي رښتیا ګریزر دي دا څنګه کېږي دا په 1 کیلو ګیس باندې د اوداسه یا د اوداسه لپاره 0 لیټر اوبه ګرمي 1 کیلو ګیس 1 باندې کیلو ګیس باندې څنګه امکان لري زر 0 لیټر د اوداسه لپاره یعنی تودې چې مثال کې بیا ډېر ګرمي بیا کمې ګرمي یعنی 200 لیټر شپږ لیټر پر ګرمي ښه معتدلې اوبه څونه ګرمي یعنی چې اوداسه لپاره اوداسه لپاره 0 لیټر په 1 کیلو ګیس پوره کېږي ورته پوره کېږي نه دا اتومات ګرمي له یوې خوا نه ورځي له بلې خوا نه بس تودې اوبه او 1 کیلو به که اوس یو څوک یې کور کې ولګوي که نه نو 10 ورځې به کار ورته وکړي چې صرف اوداسونه به کوي هغه ستا پورې راځي څومره استفاده ترې نه کوي هغومره زه صرف اوداسونه پې کوم 15 وخته یو ګز 0 لیټر اوبه ورته انشاءالله پوره کوي 1 کیلو ګیس باندې نو چې څومره مصرفي هغه د خپل هغه کار ستا دی خپله خوښه ده بالکل ډېره مننه نو که وخت در سره چې کارخانې ته به م واوړو درنو ملګرو ته دا کارخانه مو ښیو که چېرته ضرورت یې و نو هلته دې بیا راشي صحیح دی زه چې زه درنو ملګرو کارخانې ته راځئ بس مجاهد بندې که درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی کارخونې ته راغلو دا هغه ځای دی چې دلته سوپې جوړېږي دلته دغه کوچونه جوړېږي او کاریګر راځي دلته د هېوادوالو لپاره خدمت کوي تاسې راځئ استاده ټول عمر مې د خیر کارونه کړي دا یو به پکې ورانې وکړم هغه کار کوي ما پې بند کړو ستا د وبخه نو ستا څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو خاص ژوند چارې ښې دي شکر دی نوم مبارک دی نوم مې رفیع الله رفیع الله او کومه برخه کې هلته کار کې دلته زه د فرنیچر مثال د المارۍ او ډبل بیډ دغه شیان دی برخه کې کار کوم څه کې ډېر وارد دی فرنیچر ښه جوړولی شي ډبل بیډ ښه جوړولی شي څه شی والله بس دواړه کې ښه یو نه قسم به راته نه کې والله به نه کې همدې ساده راته ووایه خو دواړه مثال المارۍ وي او ډبل بیډ وي خپله ګورې شروع کړي مې د المارۍ د هغه ډبل بیډ ښه ګرمیز او بکسي دی و ښه یو ډبل بیډ که ما ته جوړ کړي څومره پیسې به رانه والې ما ته بس موږ خو کاریګر یو د جوړښت مثال حساب ورکوو مشر ته بیا مشر نو دې خپل کار کوي سړیه هغه خو زموږ ملګری دی موږ خو کاریګر یو که نه خو ته دې خپله ګټه رانه ما اخله هغه سره به نور جوړ شو مشکل نشته دی صحیح دی هېڅ خبره نه ډېره مننه وروره خدای دې آباد او سلامت لره درنو ملګرو تاسو سره یو خبره کول غواړم یو وخت داسې و چې دغه ډبل بیټ دغه فرنیچر یې د نورو هیوادونو نه راتلل د ګاونډي هیوادونو نه پاکستان ایران تاجکستان دې ځای نه راتلل لله الحم اوس په هیواد کې دا هر څه جوړېږي دا تاسې وګورئ دغه ځوانان لګیا دي داسې په سلګونو ځوانان د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې کار کوي همدا ځوانان دي چې زموږ هیوادوالو ته دغه سهولتونه برابري دغسې انوارېګانې او همدارنګه ډبل بیټې او یا هم سوپې ورته برابري دا ډېره ښه خبره ده دغه ځوانانو باید ډېر قدر وشي څومره وخت یې دا هنر یاد کړی دی زما خو تقریبا داسې وښیه چې 4 کاله مې شاګردي کړې او دا 3 کال د کاریګرۍ او کاریګرۍ کې څو روپۍ درکول کېږي زما د ټیکې حساب دی بس المارۍ او تخت په سر المارۍ یو دانه په څو جوړې ورته مختلف دي نو بس سیزونه فرق کوي که نه نه اوس بیا راته وایې دغه کومې المارۍ مې شروع کړي دغه المارۍ د دې تقریبا 1500 روپۍ اخلو 1500 نه یوازې تا اخلي که نه نه دا خو ما سره شاګرد دی ښه دا دې ته بیا بېلې پیسې ورکړې هو، دته دې ته بیا بیا پیسې 100 روپۍ ورکړې دې ته د ورځې دا نوی شاګرد د دومره کار نه ده زده نو د هفتې 300 روپۍ ورکړو 300 او که چېرته دا هنر یاد کړ بیا ورته ته ټیکه نیسي که نه تا سره په یو انواره کې لګېږي نه بس بیا به ما سره لګېږي تاسو بیا نو بیا د هغه خوښه ده که ما سره به شریکه لګي او که په تنخوا نو ښه او دغه انواره چې تا ویل چې 500 افغانۍ اخلو د جوړولو صرف څومره وخت کې جوړېږي دا
دا نو پرون غرمه موږ شروع کړي دي د نن مازدیګر ته انشاءالله تکمیل کیږي یو دانه او 2 دانې 2 دانې یو نیمه ورځ کې 2 دانې تکمیل کیږي 2 دانې یو نیمه ورځ کې ښه او ډبل بیټ تل راشه دلته دا څو خانې ده دا څو خانې دي یو 2 3 دا د مثال دام خانه د جامو د دام د لاندې یو نیم شیب دغه پکې دی او دا د کاسو لپاره ده کاسو لپاره او دا د شي لپاره دام د لوخ لپاره هم د کاسو دا د دوه کې شیشه لګیږي دې کې خدای کې شیشه له د خلاصيږي او هغه د تلویزیون ځای کوم دی زما خبرونه خلک چیرته ګوري بیا مشکل نشته څوک تلویزیون ځای غواړي نو بیا غل بردا خو موږ دکان لپاره جوړ کړی دي او که څوک فرمایش لپاره غواړي ماچې څنګه یې کېده نن سبا خو تلویزیون دا شین په دیوال کې خلک ډیر فټ کوي الماری دغه نه ده نو په دغه خاطر نو غږم کوي کنه او دا خو شی تکړه دی ولا ها ډیره مننه ورور کور دی ودان الله دې آباد او سلامت لره او ساته څنګه یې شکر دی الحمدلله څومره کې کار کې د سیو شپږو میاشتې مې کی د خو چې پرونه بل پرونه راغلی دا څه کیسه ده یا بل ځکه کار کړي نه بل ځکه نه ده کول زه د دلته کار کوم ها تا ویل چې نوې راغلی دی یعنی دا و میاشتې تا ته نوې ښکاري شاګردي خو ډیر وخت نشي کار ها تا ویل څلور کاله مې کړې ده بل کارخانه دي ځانو کې کار نه ده ها نو څومره وخت کې به زده کې ان شاء الله ضرب زش دې چې څلور کاله تیر کړي ته به څلور کاله پوره کې کنه مخکې به زده کې نه ان شاء الله غیر مخکې زده کوم او کوم ظلم زیاتې خو دروای نه کوي نه تاسو لکه انډیوال غوندې انډیوال دی او ډوډۍ په وخت درکې کنه او ارسه خپټیم سره ډوډۍ نه درکو جنگ ور سره کاوه نه والی جنگ ته هیڅ خبره نشته ارسه پټی ډوډۍ هم تاسو ورکوي او او چې ارسه پام دوی لږ باجو چې به مازیګر کې کتاب شوزان تک دوګینه وزګار نه میګ او دا ته چې کله کله انسان چې کار کوي کنه نو د کار دوران کې یو ټپم کوي پکې منځ کې لګي لکه پټو کې یو سوق لګي منځ کې یو قربان کی نه شاګردانی مونږ نه خو استادان کله کله غږ نیم کوي څنګه کوي توګه بس لکه بس څنګه دا وی څنګه کوم ما نه دی یو ټپره ته وایي شي اوس خو دې نه کی استادان به وي زه څه ویم نه مې نو استادان اجازه ده وایي نه ما زدن دي څه بدرته ویم یو څه خو وایي د کوم ځای د بټی کوټ یو بټی کوټي مالټي مزان ته وخوړې اوس راغلی دلته زه ورته خپل هم دا جمعه ترې مراد وزګار شوی لکه تا نم دا سیزن یې تیر شوی نه دی خوړلی باور دی وشه سکال زم لانه مو سخت مې ارمان دی چې دا سیزن بیا د ریورس ګیرونه لګي بس یار ریورس ګیر به ولګي خو دې ځلې مالک د چندان نه د څوک ډیر نه پری ولی بس دا څه خبر و چې منګم لاړو نه پری وستو بیا نه خو باندې خرچه کیږي هغه خیر چا ته به ورګي ټول افغانستان ور خوشی دی کنه 4 سړی ورشي خو مګرم بس بیا اکثر خلک په پیسو لري سوق چې چکر ته تلی ډیر مننه دا کار چې تاسو کولو او تو دی ورته نیولو دا کار استاد ته خود لیکنه مخې ته تیار او نه استاد د مزده کړی زی کولای نشم تاسو وین ولی نه اثر نه دومره سخت نه دی سخت کار به کوم دی کې جوړول سخت کار فټینګ فټینګ یې سره ده کنه ابو استاد خپل کوي او استاد یې کله ورته زم کې نه خپل زم کوم ډیر مننه ځوانه الله دې آباد لره خوشاله اوسې ټپه دې راتونه کړه قرضدار یم شولې صحیح دی ډیر مننه درنو ملګرو تاسو راځي بل سنډې ته ورځو دلته هم کوچونه جوړیږي دا چې دا د انواري او دلته انواري جوړیږي او دا استاد او دا ورسره شاګرد او خو شاګرد نه دا استاد شوی دی هر هغه کار چې څوک کولای شي هغه ته موږ شاګرد نه وایو هغه ته استاد ویل کېږي دا استاد دی خو سلو کې 80% شوی نه دی تاسو راځئ درنو ملګرو بلې سنډې ته ورځو دلته خو فکر کوم کوچونه دي که نه استاد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه دا څه دی سلیش دی دا سپنج دی ښه نوم مبارک دی شه عمران څنګه یې خیر دی شکر دی څومره وخت کېږي دا کار کوي 4 کاله 4 کاله کېږي کوچونه جوړې هو ځان ته د کوم کوچ جوړ کړی که نه نه ولې ځان ته نه دی جوړ کړی راشه د بلې خبر کم 4 کاله کېږي کار کوي خو ځان د کوچ نه دی جوړ کړی چېرته کښېنې بیا چېرته کښېنې کور کې کېنو کور کې کښېنې ښه مې اجازه ده هغه سره خبرې وکړم ځاني ډېره مننه السلام علیکم سلام خاص دی خیرات دی او به نه درېږي راته یو 2 دقیقې ته راځه دغه ځای ته لږ راشه دا کوچونه ملګرو ته وښایو دې باندې خپه کېدو داسې به دا څومره نرم دي کوم هلته دي مړه ستاسې مې یو کار نه دی ښه نو دا اوس تا دې لپاره کټ کړي دي اول خو وبخښه استاد نوم مبارک دی بلال استاد او د دې استاد ته او څومره وخت کېږي کار کېده یاره کم از کم 10 کاله کېږي 10 کاله
لس کاله مخکې بازار څنګه و اوس څنګه دی بس مخکې چې و بس موږ په پاکستان کې کار کړی و پاکستان کې کوم ځای کې د کار کړی و پاکستان تاکال کې تاکال کې د کار کړی و افغانستان ته راغلی اوس افغانستان ته نو راغلی تاکال خو هم څه د پاکستان برخه نه ده خو د افغانستان ده که نه خو زموږ ستاسې هېواد دی بس اوس مربوط ته پاکستان ولې مربوط د زما هېواد دی خو په زوره چې اوس هغوی نیولی دی بېرته ترې ناخلو مه ورته بچ وایم غوسه نو بس بیا به ورسره ګورو بیا به ګورو پرېږدو خو یې ولاکه ورته پرېږدم چې 50 کاله بې نور هم تېر شو وبیا ګورې په دې لنډ وخت کې هغه زموږ دی او زموږ به وي تاکال کې د کار کولو او دلته راغلي سکون درته احساسېږي چې د افغانانو په منځ کې ځکه هلته چې هغه د هغو جنډه لکه بیرغ یې دی څه بلا دی ولاکه هغه چندان بیرغ یې وي خو هغه چې رپېږي سړي زړه او ضمیر ناراحته وي که نه په خپله خاوره باندې د بل چا بیرغ چې ویني سړی دردېږي او دلته چې راغلی خپل نظام ګوري خپل خلک ګوري خپل ولس ګوري خوشحاله وي ورته ډېر ښه د خپل وطن له راغلي خو په خوشحالۍ باندې راغلي ښه کار روزګار هر څه برابر دي الحمدلله ښه او څومره شاګردان دلته لري دلته بس فلحال یو شاګرد دی راسره یو شاګرد ده دا څه نور څه کوي نور هغه نو بېله پالټي ده ښه هغه بېله ډله ده هغه بېله ډله ستا کوم کار دی ستا دا پوخ دی کاري ده او دا سپنج یې ورکړي اسپنج ورکوه کپړه هغه نه مې پوښتنه وکړله ما ورته ویل ځان ته د ډبل بیډ جوړ کړی دی اوسه پورې یا داسې کوچونه وایي نه تا څه کړي دي یاره بس موږ هم نه دي جوړ کړي دا وګوره خلکو خدمت کو بس نو اول ځان بیا جهان ته دې نه دي اورېدلي بس موږ د خلکو خدمت کوو که ښه نه ځان هم شاته کړی دی ښه الله تعالی دې تاجونه درکړي ډېره مننه او چېرته لاړې ښه ولې کټ کوم دغسې اچومه کټ کوي نه دا ګوره ډېر تکړه خلک دي دا استادان دي استاده که زه راشم څونه وخت کې به دا راته زده کړي دا کار بس هغه خو تا پورې اړه لري او دماغ پورې چې څومره شوق او هغه ستا علاقه دې ورسره وي. یاد وي. بیا یادېږي یادېږي انشاءالله ښه دا او جي مه وایه ښه ورته هو او جي جي لا پکې چا راوته ډېره مننه دغه اسپن چې تاسې راوړی ده پوهېږي دا د کوم ځای نه راځي دا خو مخکې پاکستان نه راته اوس کابل نه زیاتره راځي کابل نه راځي خوشحاله یې چې په وطن کې مو کارخانې دي کارونه کېږي اسپنجې جوړېږي کارتنې جوړېږي دغه پردې جوړېږي بېلابېل شیان جوړېږي خوشحالي احساس کې ډېر خوشحاله چې خپل ملک هر څه بس ملاوېږي په اوس وخت کې که نه ولې نه صحیح دی ډېره مننه ورور خوشحاله اوسئ درنو ملګرو تاسې راځئ هغه بلې برخې ته ورځو اخري برخه به دا څه شی ده دا خو د ورزش ماشین نه دی نه د ورزش ماشین را بل شی دی ښه سلام علیکم استاد څنګه هستئ خیرت دی وراره څنګه یې جوړې څنګه یې شکر الله نوم مبارک دی نومان شاته مزل کې رامخکې شه نومان د کوم ځای یې سخرود ولسوالۍ سخرود ولسوالۍ سخرود کې کوم ځای او سخرود کې بیا د عربان یو عربان یو او په قوم به عرب یې که نه په قوم باندې یو عرب یو عرب ګوره ډېر ذهین دي صحیح دی استاده 2 دقیقې موږ ته اجازه رانه کړي د دې به خیر دی د ټیکس درکو خو پرېږدم د لږ شانتې به قلاره الله دې وبخښه ستا د خبرو د خاطره مې هغه کار بند کړو د دې لپاره چې ستا خبرې خلک په واضحه توګه واوري څومره وخت کېږي دا کسب کې دا زما 3 کاله کېږي 3 کاله له دې نه وړاندې دې څه کول دې نه وړاندې بس مکتب هم ویلو ښه مکتب دې ویلو او مکتب سره د کرکټ کوو که نه کله کله هم کولو ما د خو بیټسمین ښکاري خدای زه چې وایي نه بس بیټسمین نه خو بس شوق هم ورسره و نه بالینګ دې کوو که بیټینګ دې کوو دواړه هم کوو دواړه افغانستان کې ټول راونډران دي بیټسمین او بالر به کې پیدا نه کوي ټول کې روان نشي 3 ځلې دا دویم 3 ځلې مې تویل چې اخو ته مزه ښه دا څومره کېږي دا کار دې شروع کړی دلته په دې باندې په دې دلته داسې یو 4 میاشتې کېږي 3 میاشتې ما هدف دا کوچ دی کوچ کې څومره وخت کېږي کار شروع کړی دی 1 ساعت 2 ساعت شونه دې کې 10 منټه کېږي 10 منټه چې کار هم پکې شروع کړی نو دا خو تا بیر راغولې دی نو و کنه 10 منټه کې راغېږي او ورځ کې یو سیټ کېږي یو سیټ کې چې دی یو دانه 2 نفره یو 3 نفره او 2 دانه یو نفره دا چې 2 نفره راځي 2 نفره او دا کېږي او دغه یو سیټ چې تا کله جوړ کو استاد ته 100 روپۍ درکړي سره ته 500 روپۍ راکړي 500 دلته ورکړي 500 هلته ورکړي 1100 500 بل ځای کې پوښ کولو ته ورکړي دا د شو سو 14,500 روپۍ باندې کوچ جوړ کړي موږ ته راکړي په هغه روپۍ باندې 14,000 14,000 او مختلف دي خو درنو ملګرو تاسې مو خوشحالېږئ دا خو صرف کارګرانو پیسې وي هغه چې سودا اخیستل کېږي هغه پیسې لا بېلې پاتې دي او لرګي دی او سلیج دی او پوخ دی او اسپنج دی بلا کیسې دي کې
همدغه ښه دی چې موږ او تاسې راشو په نغدو یوالو نورو کیسو نه تېرېږي او دا راته وایه چې زه به دا کسب زده کړی شم ولې نه چې کوشش وکړي زده کوي څومره وخت کې به یې زده کړم چې شوق ولرې بس 2 میاشتې 3 میاشتې کې زده کوي هغه چې ښه. دی ستا په مغزو پورې بس ساړه لري ښه او ته خو پوهېږي بیا شاته شولې ته لږ را وړاندې شه سړیه مخکې راځې کله چې زه شاته کېږم ښه او ما خو یو اراده کړې ده چې ځان ته ډبل بیټ هم جوړوم او ځان ته کوچون هم جوړوم او یو ښایسته غوندې هغه جوړوم داسې اتاق جوړوم چې ملګري کله راشي یا څوک راشي داسې ښایسته غوندې ورته ښکاره شي نو په دې برخه کې به راسره همکاري وکړي که نه ولې نه ته به راته چی جوړ کړي زه به درته کوچ جوړ کړو خو به خپل د مزدورۍ پیسې به ورنه وانخلو چې دی هغه وخت مه در سره نور ګزاره نو چې ته دومره ځواني کې چې خپل د مزدورۍ پیسې نه اخلي احمد استاد باندې خو مې سم زور یا مې ملګری دی هغه نه غواړم هغه څه ورسره هغه سره مې خپل کار دی هغه سره دی خپل کار مطلب احمد استاد ستا په مخ کې وای چې د یو کوچ مزدوري به نه اخلي او استاد چې استاد به ته به د پوښونو پیسې نه اخلي صحیح شو 1100 افغانۍ نغدې شولې د خیر دیاړي وتله بس هغه بل ته ورځو 1500 به هغه راپرېږدي پوښ کېدو څو دی پوښ کېدو هم ریټ 1500 استاده یو روپۍ به هم نه اخلي کیمره لږ دې خوا ده چې بیا منکره نه شي استاده زه دا شی جوړوم یو روپۍ به هم نه اخلي نه صرف چې زه جوړوم ډېره مننه کور دې ودان ځوانه له تا مننه چې راسره خبرې اترې دې وکړلې الله تعالی دې ونازوه او په چارو کې موفقیت درته غواړم او الله تعالی دې وکړي چې تا غوندې په زرګونو ځوانان په دې هېواد کې ولرو تر څو بل ته احتیاج نه شو بېشک امین وروستیو کې څه پیغام لري خیر سینه هغه مې ورور ده وروره ته راشل ده ته څنګه یې شکر دی الحمدلله خپله څنګه یې ته راکړه دا یو دوه دانې زه ټاکوم الحمدلله زه هم ښه یم ټپي ویلی چې ته دا ونیسه ته خبرې کوه زه به دا ټاکوم صحیح دی نه یو دانې ټپي وکتو نشم ویلی دا ولې دومره لیونی هم نه یم چې ځان به وایم نشم ویلی پیریانو ته غزني څه شی دی دې ته ګوره غزنای هوا غزنای اوس وایه زه دا کار کوی شم که نه وی میک راکړه ولې نه کوی شي دا کار کوی شم څونه وخت کې به زده کړم اوس 2 میاشتې کې به زده کوې 2 میاشتو کې که نه دا خو نه ټاکوال کېږي دا ته دا ونیسه دا ټاکوال کېږي که نه چې یو کار خو م درته وکړم که نه بیا ونه وایې چې زه د کاره ایستې وم احمد استاد 100 روپۍ میاشتې راکې خبره کوه دا دې وګورې میخ وګوره میخ څنګه نیغ ورغلی دی ګوره ورته نه دلته دا هغه ونه چاودو او نه دی خوا وتی دی هنر خو به منې که نه زه ګوره ډېر تکړه یم هسې ستاسې حیا رانه نه کېږي زه تکړه یم ته څنګه یې وراره شکر زه به تکړه یم که ته تکړه یې ته ولې زه تکړه یم کار خو ستا دی خاندې ولې ته مونږ نه مشر نو مشر خو به یم تجربه خو ستا زیاته ده چې تل د کار کې خو چې داسې وي بیا به ما نه بل مشر راولم زه ورته یم میک واخله ته خبرې کوه ښه شاګرد دی مرور دی دی تل ته لږ راشه ورور دی ډېر دی که شاګرد دی ډېر دی ښه شاګرد دی ډېر دی ته خو په کار ډېر کې که نه کار باندې دواړه زیاده کوي ښه کومه ورځ خرچه در باندې کوي که نه کوي نو ولې نه 100 روپۍ خرچه مې در باندې کړي هفته کې 100 روپۍ در کوي ته کې 400 روپۍ خرچه راکوي 400 کور کې ښه ټول کور کې نو کله داسې شوي چې 500 در کړی نو ولې نه او موبایل دې تا اخیستی دی او نشته دی لکه موبایل هفته کې یو دانه موبایل ماتي هفته کې یو موبایل ماتومه داسې ده موبایل کې څه ګوري بیا شی به خلک پکې ګوري ټیک ټاک یې ګوري بیا مونږ ټیک ټاک دي بس مسالې ښه فلمونه مه ګوره صحیح دی صحیح دی او ته داسې وکړه چې ته درسونه وایه او دې ته مو ورته ته خپل کار خپله کوه کسب یاد کړه زه ته نه وایم چې کسب مه یادوه خو درسونه ډېر مهم دي اول اسلامي درسونه ووایه د اسلامي درسونو تر څنګ نه ماشاءالله ښایسته ځوان دی او اوس کولی شي چې هر څه وکړي که ته طب لولې ډاکټر به شې که انجینري دې ولوسته انجینر به شې که بل مسلک دې زده کړ نو هماغه به یو وخت به ستا دبدبه وي بیا او که ته دغه کار ته کېناستې ټول عمر به بیا همدې ته ناست دي نو هدف مې دا دی چې دا کار ښه دی خو د دې تر څنګ تعلیم ډېر ښه دی هغه تعلیم باید وکړو صحیح دی صحیح دی واده خو به راسره کوې چې مکتب ته ځم او ولې نه ځي او ته نو چې دا واده دې وکړه ولې دې خواته ورته وکتل هغې در سره نه مني که څنګه ولې نه مني مني
ورته زه مکتب ته ځم سبا ته کار ته نه راځم نه وایي مکتب نه په دې خو مکتب وایي ځم تر هغه وخته پورې نه ځم چې تر څو تا راته پخه واده نه راکړي چې زه به مکتب ویم زما ولې نه ځم ځي دا هلک سبا بوځه که شخصي لوستلو دومره به څه ورته پیدا کړو چې د دې شخصي ټول مصارف پوره کړو صحیح دی او اضافي پیسې ما اخله پیس میس ورته موږ برابرو زړه نه زړه دی د دې همدا کار خوښ دی که نه نه ما ورته ویلې اقتصادي ستونزه که لري هغه به دومره څه پیدا کړو چې ستا دغه پیس میس پې ورکړو فیس به م ورکوو کتابچې او دا شیان به م ورکوو او نور اخوا ته خپل کار دی ورونه به ورته ګټي که نه صحیح دی نه خو داسې په سړه سینه لګیا دی چې زړه دی نه دی ما داسې ښکاري بس نو په چارو کې ورته بریالیتوب غواړم الله تعالی دې ونازه او کور دې ودان خوشحاله اوسي ډېره مننه سر خوځې خو ژبه وخوځوه که نه سړیه ډېره مننه درنو ملګرو له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ او دغه برنامه تر وروستیو شیبو تاسې ننداره کړله یو خبره کول غواړم هغه دا ده چې اختر ورځې شپې را روانې دي او که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپلې تحفې واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې یم مخکې له دې چې اختر راورسیږي 15 ورځې مخکې باید موږ ته سامان راکړئ تر څو اختر ته درته ورسوو یعنې 15 د روژې نه اخوا ته بیا ستاسې سامان په اسانه نه رسیږي که غواړئ چې اختر ته وغواړئ نو همدا یو وخت دی ډېره مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو کتله تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې